طالبانو په نیمروز کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پوستو جوړولو مخنیوی کړی دی. سلام پوره جزئیات په سوله ټي وي کې راسره وګورئ. په نیمروز ولایت کې سرچینې وایي چې طالبانو د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د اغزن تار د لګولو او پوستې د جوړولو مخنیوی کړی دی. یوې سرچینې د پنجشنبې په ورځ د مرغومې په 9مه نیټه اشتصوب ورځپاڼې ته وویل چې پاکستاني پوځیانو تېره ورځ د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ اړوند ډک سیمه کې غوښتل دا کار وکړي. هغه جوته کړه چې د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د طالبانو سرحدي ځواکونو د دغه کار مخنیوی وکړ. سرچینې وویل چې پاکستاني پوځیانو کابو لسونه تر 15 کیلومتره د افغانستان خاورې ته دننه شوي وو او غوښتل یې دلته پوسته جوړه کړي. له بلې خوا د هغه په خبره د پاکستاني پوځیانو وسایل او اغزن تار په سیمه کې ترې پاتې دی او طالبانو یې د دې کار مخه ونیوله. سیمه ییزې مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې طالبانو له دې مخکې هم د ایران او پاکستان د سرحدي ځواکونو سره نښتې کړې وې.